ما د خپل تاریخ خبره کړې ده. که تاسو وګورئ نو زمونږ تعلیمي نظام کې موږ ته د جنا قصه کوي، موږ ته د اقبال کوي، موږ ته د ټیپو سلطان کوي، موږ ته د صلاح الدین کوي، خو ما ته د پیر روښان قصه نه ده کړې، ما ته د باچا خان قصه نه ده کړې. تاسو راواخلئ، بلکې زما په اتلانو پسې دي ملنډې کړې دي. زه پخپله په نهم جماعت کې وم چې موږ ته په انګریزۍ په ټیکسټ بک کې یو سبق راغلی د اکبر باچا باره کې و چې هغې کې د هغه تاریخ باره کې څه څیزونه ویل شو. هغې کې زموږ د یو قامي اتل کالو خان بابا و، د هغه پسې هغې ملنډې کړې وې چې دا یو ډاکو او د کالو په نوم باندې هغې یاد کړو چې بیا څه پښتانه د بونیر څه تکړه خلک او داسې نور پښتانه د هغې خلاف راپاڅېدل او هغه څیز یې پې ټیکسټ بک یې پې بدل کړ. ماشاءالله ماشاءالله. نو زما سوال دغه دی چې ما ته دې دا پردي په کتاب کې راچوي. صحیح. لکه اوس فرض کا پنجاب صوبه ده، نو هغې کې چې د هغې کوم اتلان تیر شوي دي نو په تاریخ کې یا چې کوم داسې ټیکسټ بک دی هغې کې دې ورته هغه راواچي. زما پښتونخوا صوبه ده، ما ته چې زما کوم اتلان تیر شوي دي ما ته دې هغه راواچي. سند دی، د هغې چې کوم اتلان تیر شوي دي هغه دې ورته راواچي په نصاب کې. نو زه دغه خبره کوم چې دې ټولو خلکو له هم دغه یو نصاب جوړ کړی دی، ټولو باندې هم دغه ټیپو سلطان پیژني، ټولو باندې جنا پیژني، ټولو باندې چې کوم دي نو سر سید احمد خان پیژني، ټولو باندې چې کوم دي نو اقبال پیژني. زما خپل اتل په ما څوک نه پیژني. زما سوال هم دغه و. زما خوږه بچې پیغمبران چې تیر شوي دي ټولو پیغمبرانو ته کتاب ملو شو. نو دا کتاب او دا لیک چې کوم دی دا ثانوي دویم نمبر باندې دی، خو د هر یو پیغمبر ډیر زیات تربیت شوی دی. نو زما جواب دا دی که ریاست مانه تاریخ پټی او که پردی تاریخ راچی، استاد خو زما استاد زوی رور ماما کاکا دی کنه، نو چې په کتاب کې ارسه وي چې د دې تربیتو کې رښتیا راته ووایه چې دغه استاد به هغه تاریخ کوم چې په کتاب کې هغه تاریخ وایي چې کوم حقیقت دی، کوم حقیقت دی. خو ریاست داسې کوي چې ما نه زما تاریخ پټي یا د بل قام نه بل تاریخ پټي او بل را باندې راخی. زما په خیال دا ټیک نه کوي. خو یو څیز خو هغه ټیک نه کوي، دویم څیز زه ټیک نه کوم. استاد زما دی، خورې دی، ماما دی، کاکا دی، بچی دی، چې د ده صحیح تربیت شوی وي نو کتاب کې چې څه دي او په خپل ځای باندې دغه قسمه خبرې به روانې وي. غني خان بابا وایي چې نشته امن چرته هم د دې دهر پکور وی به همیشه دا د نیکۍ او بدۍ جنگ. دا سیز به روان وي، خو اصل سیز څه دی؟ اصل سیز دا دی چې زه خپله ذمهواري وپېژنم. نو که فرض که هغه خپله ذمهواري نه برابروي او غلط اقدام کوي نو هغه غلط کار کوي، خو که زه خپله ذمهواري نه برابروم نو زه هم غلط کار کوم. نو زما جواب دا دی که هغه داسې کوي نو ټیک نه کوي، که کم قام سره هم کوي. خو که زه داسې کوم چې زه ځان د تاریخ نه خبر نه ساتم نو زه به همغه نصاب خپل بچو ته ښیم کوم چې ریاست لیکلی دی. زمونږ په اسلامي کالج کې یو چاچا و، هغه به ډېر په ښه انداز سره خبره کوله. کله به چې زمونږ خبره رد کوله چې زمونږ خبره به غلطه وه نو خبرې څه به یې وی بچې خبره دې په ګل بدله خو خبره دې غلطه ده. نو پکار دا دی چې دا استاد داسې ووایي چې د کتاب خبره په ګل بدله خو خبره غلطه ده، نو په دې انداز کې دی ووایي نو شاګرد به پې پوه شي. او اوس په کتاب باندې د ریاست ډېرې پیسې لګېدلې او په دې دوه درېو خبرو باندې د استاد اړو پیسه نه لګي، صرف دا سوچ او فکر ورکول پکار دی.